سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لږ څه وخت مخکې یو ملګري زنګ والی و، ده ته چا زما نمبر ورکړی و تر څو د خپل مشکل ما سره شریک کړي او هغې په اړه دی ما نه مشوره واخلي. هغه ورور داسې کړي و چې د کله دلته راغلی و، د پناه غوښتنه کړې وه، نو هغه وخت کې د ځان واده کړی شوی ورکړی و، ولې په حقیقت کې د واده نه و کړی. نو اوس چې کله دته اسناد رالل، د اګدونسانس دپاره ګمان وکړو، نو اګدونسانس اوس اوپرا ورته بېرته خط رالیږلی چې ته موږ ته ستا د مېرمنې تذکیره او ستا د واده نکاح خط راولېږه. نو اوس دا ملګری په دې مشکل کې دی چې زه اوس څه وکړم، د دې حل څه دی، زه څه کولی شم چې د دې مشکل نه ځان خلاص کړم. ملګرو، د دې مشکل هیڅ حل نشته دی. داسې ډېر ملګري دي چې دوی ته دلته مشورې ورکړی شوي دي چې تاسو دلته ځان واده کړی شوی ورکړئ تر څو تاسو ته وروسته اسانتیاوې وي چې تاسو خپل ماشومان دلته راولئ. ملګرو، د دې ویډیو جوړولو مقصد دا دی چې هر هغه ملګری چې کوم د واده نه یې کړی په حقیقت کې، نو دی دلته باید ځان واده کړی شوی ورنه کړي، ځکه دې نه بعد په راتلونکي کې اوپرا د دوی نه د تذکیرې یا د نکاح خط غوښتنه کولی شي. لکه څنګه چې دغه ملګری دې مشکل سره اوس مخ دی، دا ملګری اوس خپل اګدونسانس ته منتظر دی، دته تر هغې پورې اګدونسانس نه راځي تر څو پورې چې د خپلې مېرمنې تذکیره یا نکاح خط اوپرا ته نه یې لیږلی. او هر کله چې ستاسو اګدونسانس نه راځي، نو ستاسو کاختسجوغ نه راځي، او ستاسو کاختسجوغ چې نه راځي، ستاسو تدخې د ویاج نه راځي. او ستاسو به تدخې د ویاج او کاختسجوغ چې تاسو سره نه وي، نه تاسو سفر کولی شئ او نه د فرانسې نه تاسو بیرون وتلی شئ. نو ګورئ، دغه ملګری اوس د یو غټ مشکل سره مخ دی. اوس دغه ملګری ښه پوهه ملګری دی، ده ته دغه مشوره ډېرو ملګرو ورکړې چې ته اوس نه باید ځان واده کړی شوی ورکړې تر څو تا ته وروسته اسانه وي چې ته خپل مېرمن او خپل بچي دلته فرانسې ته راولې. زما د دې ویډیو مقصد دا دی، اول خو هغه ملګرو ته چې کوم داسې مشورې ورکوي، داسې غلطې مشورې ورکوي، نوي راتلونکي چې دلته کوم ماجري کوم راځي او دوی ته دوی دغسې خبرې کوي، دوی ته مې دا سوال دی چې خدای ته وګورئ، داسې غلطې مشورې چاته مه ورکوئ. او هغه ملګري چې دلته کوم نوي راځي، دا ښه اکثرا دي کې ښه پوهه ملګري دوی دغسې غلطیانې کوي. دوی ته مې دا خواست دی چې تاسو کوشش وکړئ دلته چې ستاسو کوم هغه اصلي حالت یې، هغه تاسو حقیقي حالت یې، هغه تاسو باید دلته ورکړئ. که چېرې تاسو واده نه یې کړی، نو ځان دلته باید مجرد ورکړئ، ځان باید واده کړی شوی ور نه کوئ، ځکه یو دروغو دپاره به تاسو سل نور دروغ وایي. او نن سبا تاسو ته وطن کې هم حالات معلوم دي، دلته هم درته حالات معلوم دي چې تاسو دغه اسناد جوړول، هغه هم دروغ جعلي اسناد جوړول چې کوم دا یو غیر قانوني کار دی، دا څومره سخت دی. نو تاسو دغسې مشکل نه ځان لرې وساتئ، دې نه تاسو دغسې غلطې مشورې مه منئ. خاص کر چې کوم نوي راغلي ملګري، هغه د دې نه بعد دلته پناه غوښتنه کوي یا دوی دلته ازلونه کړي، دوی انټرویو ته منتظر دي، نو داسې غلطیانې تاسو مه کوئ، داسې غلطې مشورې مه اورئ. ستاسو چې کوم حقیقي حالت وي، تاسو هغه حقیقي حالت دلته په خپل انټرویو کې هم بیان کړئ او تاسو په خپل کیس کې هم ورکړئ. اوس دغه ورور دغه مشکل سره مخ دی، نو دی اوس نه پوهېږي، د اګدونسانس هم بانډه دی، د سره د کاختسجو هم بانډه دی او د تدخې د ویاج هم د سره بانډه دی. نو اوس دی نه پوهېږي چې دغه مشکل نه ځان څنګه وباسي. نو دغسې غلطیانې تاسو مه کوئ. زما د ویډیو دغه مقصد و چې تاسو داسې غلطي مه کوئ چې امکان دی ولري آینده کې اوپرا تاسو نه ستاسو د مېرمن تذکیره وغواړي، ستاسو نکاح خط تاسو نه وغواړي، نو بیا به تاسو دغسې مشکل سره مخ یاست. ویډیو همدومره وه. که کوم ملګری پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه ته کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب در کوم په مخامخه.